دروب د هیبت دبدبې او معاشرې کې د مقبول کېدو او د عزت حاصلولو دپاره د یا کبیرو یا جبارو یوه اسانه وظیفه. زما عزتمندو، نن درته د الله جل شانه د رضوانو منو یا کبیرو یا جبارو د دې یو داسې وظیفه درته ښیم. کلم چې تاسو د دې دواړو اسماو مبارکه وظیفه شروع وکړئ، رب العالمین به تاسو ته داسې روب او داسې هیبت درکړي چې تمام جهان والا باندې به ستاسو رعب، هیبت او دبدبه جاري وي. دې کې رب العالمین یو ډېر لوی کمال او ډېر لوی اثر ایښودلی. هغه حلقه چې هغه په معاشرې کې بلکل پرېوتې خلقه وي، په معاشرې کې د هغوی هېڅ قدر نه وي. که یو خبره کوي نو خلک د هغوی خبرې ته اړه غوږ نږدي او نه د هغوی خبره مني، نه د هغوی خبره اوري. نو که دغه رونه او خویندې هم د یا کبیرو یا جبارو وظیفه شروع وکړي، نو د هغوی هر یو خبره به مقبوله شي، یعنې کومه خبره کوي هغه به خلکو ته قبوله وي. دویم نمبر زه ته به دغه انسان چې کوم انسان دا ذکر او وظیفه کوي، الله جل شانه به ورته د خبرو یو داسې تقویت او قوت ورکړي چې په ټول جهان کې به هغه خبرې منظور او مقبول وي. داسې لوی عاقبت ورته رب العالمین ورکړي. بل د ده وضقته د ده ګرځېدل کړه وړه دا به داسې انداز ته جوړ شي چې خلک یې کوي نو دونه به یره کوي. دویم نمبر کې چې د دې انسان به یو قسم لا قدر او چې دی عزت خلاص شي. یعنی څه مطلب؟ قدر به زیات شي، عزت به زیات شي. که معاشرې کې چېرته کې عزتمند نی، الله تعالی به د عزتمند هم کړي دي وظیفې په برکت سره. او که چېرته کې د امر خاوند دی، نو ستا هر یو حکم، هر یو امر به الله جل شانه هغه مقبول او منظور وګرځوي. یعنی یو داسې کس دی چې په خپلو ماتښتو باندې امر کوي، حکم کوي، نو هغه به هم د ده لپاره مقبول او منظور وي. یعنی د چا اولاد نافرمانه وي، دی ورته خبره کوي لیکن نه مني، یا اولاد دی او د مور او پلار نه بیخي نه یریږي، نو که هغوی دا وظیفه شروع وکړي اولاد ته بیا څه حکم کوي، نو د دې وظیفې په برکت سره به هغه حکم اولاد بیا مني، د یری د وجې نه، د رغب او د هیبت د وجې نه. یا حاکم وقت دی، یا د قوم مشر دی، یا ملک دی، هر یو څیز دی، لیکن هغه چې د یو ځای سردار وي یا د یو قوم مشر وي او هغه د دې وظیفې ذکر شروع وکړي، نو هغه چې بیا څه خبره کوي، نو الله جل شانه به د هغه په خبرو کې دومره تقویت او قوت پیدا کړي چې اورېدونکي کسان به مني. نو دا یو ډیره زیاته زبردست او مفیده وظیفه ده. نو هغه کسان چې د هغوی معاشره کې عزت بلکل ختم شوی وي، نو د عزت د حاصلولو او په خلکو باندې د رعب او د هیبت چلولو او تاریکولو دپاره د یا کبیرو یا جبارو وظیفه ډیر زیات کامل اثر لري. راځئ د دې وظیفې کولو طریقه درته ښیم. ډیره انتهایي اسانه وظیفه ده. د وظیفې کولو طریقه دا ده چې د هر فرض منځونه پس به یا کبیرو یا جبارو لس کرته وي. ډېر اسانه ده، لس کرته د هر 15 وخته مونځ نه پس چې کله د فرض مونځ نه سلام وګرځي، لس کرته به یا کبیرو یا جبارو وي. او کله چې دا وظیفه کې، نو ذهن کې دا خبر حاضر ساته چې زما دی په خلکو باندې رعب او هیبت جاري شي او تواري شي. یعنی زه د لوی هیبت او دغه شم، دا کوم چې دبدبه ده د هغې خاونده شم. دې نه علاوه 15 وخته مونځ خو به کوې، د هغې نه پس به دا چې دی لس کرته وي. د دې نه علاوه په ناسته ملاسته ولاړه چې د ستا په خولې باندې هر وخت یا کبیرو یا جبارو وظیفه شروع وي، روزانه به کې د دې چې څومره زیاته کړې، نو هغه نه به د دې زیات اثر وي چې ستا په خولې باندې په هر حالت کې یا کبیرو یا جبارو وظیفه شروع وي. د دې وظیفې
په برکت باندې به الله تعالی تا ته یو داسې رعب، داسې هیبت او داسې دبدبه درکړي چې په تمام جهان کې به د ستا رعب، دبدبه او هیبت جاري وي. او بل که چېرته د ستا قدر نه عزت نه وي، نو د لوی قدر او د لوی چې دی هغه عزت مالک بشي. او که چېرته چاته خبره کوي او هغه د ستا حکم نه مني، نو د دې وظیفه کوونکي، د یا کبیرو یا جبارو وظیفې کوونکي، هغه چې چاته څه حکم کوي یا څه خبره کوي، نو هغه به ډایرکټ مني. یو ډېر زبردست او ډېره زیاته مفیده وظیفه مې درته ښوده. دا وظیفه بالکل تاسو کولی شئ. د دې وظیفې تاسو ته مکمل اجازت دی. د دې وظیفې نه تاسو بالکل جایز پیدا اخیستلی شئ او دا وظیفه نورو ملګرو ته هم ښوولی شئ، خو شرط پکې دا دی چې د دې نه به جایز پیدا اخلئ په ناروا کارونو کې او د بېدینۍ په کارونو کې. د دې وظیفې استعمال، د دې اجازت بالکل هغه زما طرف نه نشته. څومره چې جایز حاجتونه وي، جایز کارونه وي، د هغې دپاره د دې وظیفې مکمل اجازت دی. هر څوک د دې نه مکمل پیدا بیا اخیستی شي.